مونږه د فاران صاحب دی او د نورو ملګرو د جرګې په سلا باندې داسې پروګرامونه جوړ کړي چې هغه محدودي لږ کسانی پکې ځکه چې بیا رسو مونږ د میډیا په ذریعه خلکو ته ډېرو رسو خو دلته کې چې بیا غیر ضروري توالت پکې نه نو په دغه لړ کې زمونږ دا پنځم شپږم پروګرام دی چې مختصرم وي او پورم وي باوقارم وي هر څه پکې برابرم وي. نن څه د موسم د وجې زمونږ څه ملګري چې د لرې دوه درې مونږ صرف نورې دعوت ورکړې وې هغه د موسم د وجې یا د نور څه مصروفیاتو د وجې نه دي راغلي. باقي زمونږ دغه دی چې لالا کسان کمی چې بس مختصر پروګرام یې ټولو ته پکې مکمل او شي او دې نه پس په زه د خپل کلي او زمونږ ملګری او زمونږ مشرم او زمونږ هر سهار بس سبا وو چې ټوله پښتونخوا پیژني د یو لوی نقاد په حیثیت فیصل فاران صاحب ته بلنه ورکوم چې راشي او د دې کتاب او د عدنان معصوم صاحب په حواله د خپلو خیالاتو اظهار وکړي.